ښه راغلاست او د یوې نوې ویډیو لپاره. دغه ویډیو چې د فیسبوک ته د ګوګل اکاونټ اډ کول یعنې کنفرم کول، یعنې خپل فیسبوک آیډي چې څرنګه کولی شو چې د جېمل سره جېمل ته یې داخله کړو. نو راځئ ویډیو شروع کوو. خپل ګوګل هغه ته ننوځو، داخلیږو، نو فیسبوک ته داخلیږو، فیسبوک کې سیټینګ او بیا پرسنل انفرمیشن باندې چک کلیک کوو. پرسنل انفرمیشن باندې چې کلیک وکړو نو دلته چک او یو ایمیل اډرس ده او بل نیم ده او بل څه ده فون نمبر ده. نو ایمیل اډرس را په څنګ کې ایډیټ ده، دا ایډیټ باندې به چک کړئ، تاسو کلیک وکړئ. کوم باندې چې کلیک وکړو نو دلته چک اډ ایمیل اډرس ده او بل اډ فون نمبر ده. نو تاسو کې به اولنی اپشن انتخاب کړئ چې اډ ایمیل اډرس، دغه چې انتخاب کړئ نو داسې کې یو اډ اډیشنل ایمیل اډرس او بل د سیو دیس سیټینګ از انټر یور فیسبوک پاسورډ. تاسو کې به کوم یو په هغه چې جیمل تاسو غواړئ چې داخله کړئ هماغه به ولیکئ او د کیز لاندې دویمه خانه کې به هغه پاسورډ ورکړئ کوم چې فی الحال تاسو په کومه آیډي کې لرئ. نو زه اوس غواړم خو دا جیمل باید تاسو باید په یاد ولرئ چې داسې جیمل نوی جیمل خو چې په بله آیډي کې چې وي او داخل شوی نه وي یعنې کنفرم نه وي. نو نوی جیمل به وي، تاسو په نوی جیمل چې شوی جیمل سره به تاسو نوی آیډي سره چې داخلوئ یا به جیمل ته داخلوئ. ملګري وغوښتنه لرم زما چینل درسره سبسکریب کړئ او تر څنګ یې بیل نشان هم ووهئ تر څو زما ویډیوګانې تر هر څه نه مخکې تاسو ورسیږي. نو زه غواړم چې ستانې بله زه آیډي داخلومه تر څو د یو جیمل مې داخل کړو خو بل هغه نشو داخل. نو اوس غواړم دغه یو بل جیمل مې ته داخل کړم تر څو وګورم چې دا جیمل سره څنګه داخلېږي که نه داخلېږي. نو دې سره نه هم وشو، بل داسې یو جیمل انتخاب کړئ چې کوم مو داسې یو جیمل سره انتخاب کړی و چې هغه جیمل سره کومه آیډي کې نه و جوړه شوې نه وه یا آیډي کې داخل شوی نه و. نو دلته چک کوو، دلته د کنفرم د ایمیل اډرس په دغه باندې په آپشن باندې به چک کړئ یو ریموو د یو کنفرم ایمیل اډرس دا کنفرم ایمیل اډرس نه باید کلیک کړو. دلته چک ریسینټ د کنفرمیشن ایمیل دی، دغه ریسنټ کنفرمیشن ایمیل باندې به چک کلیک وکړئ تر څو تاسو جیمل ته کوم چې تاسو پاسورډ کنفرم کوئ تاسو ته ایمیل هغه وشي کوډ ولګي ګوګل کمپنۍ لخوا. نو اوس غواړم چې هغه اوس په ووینم چې زما جیمل ته څه کوډ 15 حرفه کوډ وي نو هغه کوډ به چک کړئ تاسو ورته داخلوئ تر څو تاسو آیډي په بشپړ ډول سره چې جیمل ته داخله شي. نو دلته دغه ایمیل اډرس ته یعنې فیسبوک دی، فیسبوک لخوا متشوی د 9402 نو 4402 دغه یې 15 حرفه کوډ دی. نو دا پاسورډ دا کوډ به چک کړئ تاسو په هغه کنفرمیشن نمبر کې چک کړئ داخل کړئ. هر کله چې هغه نمبر کې داخل کړو نو زه دلته به دغه نمبر کې زه چیک کوم 4402 نو دا همدا چې ولیکئ سبمیټ به وکړئ د څنګ کې نشان کې وینئ د سبمیټ باندې به چک کړئ کلیک وکړئ. کوم د سبمیټ باندې مو کلیک وکړئ تاسو جیمل اکاونټ به چې شي فیسبوک سره ونښلېږي یعنې تاسو جیمل سره به چک کړئ فیسبوک اکاونټ داخل شي. نو اوس به ووینئ چې تاسو نو فیسبوک سره چې شو جیمل اکاونټ داخل شو. نو اوس به وګورئ دوه جیمل به یعنې یو فرست جیمل ده یو دویم جیمل ده، دا دوه جیمل چې دا په ایډیټ باندې په سیټینګ وکړئ اونلی می به ووایي تر څو تاسو جیمل هیڅوک ونه ویني. نو دا دواړه جیمل دي چې دا جیمل طریقه مې درته وښودله چې تر څو کولی شئ فیسبوک آیډي مو د جیمل سره ونښلوئ یا یې ورسره وتړئ. نو هیله لرم زما یوټیوب چینل درسره سبسکریب کړه او تر څنګ یې بیل نشان هم ووهئ. هیله لرم چې زما د ویډیو څخه هم څه زده کړي وي نو لایک کمنټ هرومرو راته وکړئ تر څو کومه پوښتنه لرئ نو راته کمنټ کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره د خدای په امان.